که تاسو چیرته په شپه او ورځ کې له 6 ساعتونو نه کم خوب کوئ، نو دا تاسو له ځان سره ډېر غټ ظلم کوئ. تاسو خپل ځان نیمګړی کوئ. تاسو د زړه د حملې سره مخامخ کېدلی شئ. تاسو خپله حافظه له لاسه ورکولی شئ. الزایمر هغه مرض چې خلک خپل یاداشت پکې له لاسه ورکوي، یعنې خپل خپلوان هم نه پېژني، د دې یو غټ لامل بېخوبي ده یا غیر منظم خوب کول دي. بعضې خلک اوس هم چې دي فکر کوي چې بېخوبي وکړه. بعضې خلک خو ډېر په فخر وي ما ټوله شپه خوب نه دی کړی. په حقیقت کې دا دوی کوم د فخر کار نه دی کړی، دا خپل ځان سره دوی زیاتی کړی دی. بلکې دا هم مهمه ده چې تاسو هره شپه خپل خوب یو مشخص وخت کې تعیین کړئ. مثلا تاسو د شپې 10 بجې 11 یا 12 بجې هر څو بجې چې تاسو ویده کېږئ، خو هر شپه باید په همغه وخت باندې ویده شئ. که ته یو شپه ټوله شپه ویښ کښېنې او بله شپه بیا خوب را جوړی، نو دا ستا د آینده شپو په خوب باندې هم ډېر تاثیر لري. ستا خوب ډېر غیر منظم کوي. یوازې دا نه چې ته باید 8 ساعته خوب وکړې، یعنې بعضې خلک وایي زه خو 12 ساعته خوب هم کوم. نه، یوازې 12 ساعته خوب کفایت نه کوي چې ته منظم خوبونه لري. ځکه چې که ته نن شپه 12 ساعته خوب وکړې او سبا شپه په ویښه باندې تېره کړې، دا همغه مثال لري لکه ته چې کم خوب کوې، چې دغه غیر منظم خوب ستا د خوب کیفیت خرابوي. نو ځینې خلک داسې دي چې هغوی خوب دومره جدي نه نیسي، خو په اصل کې که تاسو پوه شئ چې خوب ستاسو په صحت کې، ستاسو په روغ صحت کې خوب تر هر څه غټ رول لري. بعد له دې نه چې تاسو اکسیجن اخلئ، تاسو اوبه څښئ، خوراک کوئ، همدې سره څنګ کې همدغسې تاسو خوب ته ضرورت لري.